اوکې ګلابه اوس به مونږه انډرسټینډ کوو چې د امپیریټیو سینټنسز به پیسیو وایس څنګه جوړیږي. اول تاسو دا وپیژنئ چې امپیریټیو سینټنسز چې دي یا امپیریټیو سینټنسز څه ته وایي. ګورئ امپیریټیو سینټنسز هغې سینټنسز ته وایي، هغې جملو ته وایي چې په هغې کې کمانډ، ریکویسټ یا اډر کړی شوي یا د یو څیز نه منع کړی شوي، فاربیډنس شوي، نو دغې سینټنسز ته مونږ وایو امپیریټیو سینټنسز. هغه سینټنسز چې په هغې کې حکم شوي وي، درخواست پکې شوي وي یا د یو څیز نه منع کړی شوي وي، نو هغې ته مونږ وایو امپیریټیو سینټنسز. د امپیریټیو سینټنسز په باره کې یوه خبره په خپل ذهن کې کېږي چې په دې سینټنسز کې به سبجیکټ نه وي. ټیک شو، مونږ دا هسې وایو که نه چې سینټنس د څه نه جوړوي؟ د سبجیکټ پلس ورب او پلس آبجیکټ، د دې نه یو سینټنس جوړي که نه، د سبجیکټ ورب او د آبجیکټ نه سینټنس جوړي. تاسو به څه کوئ ګلابه؟ تاسو به دې ته ګورئ، په دې سینټنسز کې به سبجیکټ چې دی هغه به پکې نه وي. ټیک ده، ګورئ دې خوا چې زه یم چې اوپن دی ډور، نو ګورئ دا اوپن چې دی نو دا دې شو ورب او د ډور چې دی دا دې شو آبجیکټ. نو په دې کې تاسو وګورئ سبجیکټ پکې نشته. ټیک ده، دغه شانتې کو چیرې زه ووایم چې اوپن د بک، یا زه به دا ووایم چې سپیک انګلیش، سپیک انګلیش، نو تاسو وګورئ په دې سینټنسز کې چې دی په دې کې سبجیکټ چې دی هغه پکې نشته. یا یو بل سینټنس ته تاسو وګورئ، کو چیرې زه ووایم چې ډونټ اوپن دی ډور، دروازه مه کولاوه، نو په دې کې هم سبجیکټ نشته دی. یا زه ووایم چې اوپن د ډور پلیز، اوپن دی ډور پلیز، په دې سینټنس کې هم سبجیکټ چې دی هغه پکې نشته دی. نو اول خو تاسو په خپل ذهن کې دا خبره کېدی چې په امپیریټیو سینټنسز کې به سبجیکټ نه وي. نو چې د امپیریټیو سینټنسز چې کوم اکټیو وایس دی په هغې کې سبجیکټ نه وي، نو د دې سینټنسز چې کله مونږ پیسیو وایس جوړو، نو په پیسیو وایس کې به بیا د دوی آبجیکټ نه وي، لکه هغه بای می او بای هم هغه خبره بیا په دې کې نه وي، ځکه چې هغه خو به مونږ هغه سبجیکټ د آبجیکټ ځای ته راوست که نه. نو په دې کې چې کله مونږ پیسیو وایس جوړو، نو د امپیریټیو سینټنسز په پیسیو وایس کې به بیا څه وي؟ آبجیکټ به پکې نه وي، نو آبجیکټ. نو هغه بای والا خبره چې ده، بای هم، بای هر، دغه چې دی هغه به په دې امپیریټیو سینټنسز په پیسیو کې به نه وي. ټیک شو، اوس د دې سټرکچر چې دی هغه به څنګه وي؟ نو د دې سټرکچر چې دی هغې ته به تاسو ګورئ چې اول به څه ولګوئ، لکه د دې سمپل لفظونو باندې په ځان پوهېږئ. تاسو به اول ولګوئ په دې کې لیټ، دا یاد ساتئ. ټیک ده، لیټ په ولګوئ، بیا به د هغې نه بعد د دې اکټیو وایس چې دا کوم آبجیکټ دی، نو دا خو په پیسیو وایس کې به سبجیکټ ته راشي که نه، نو تاسو به بیا څه ولګوئ؟ سبجیکټ آف پیسیو وایس. پی وي نه څه مطلب دی؟ لکه پیسیو وایس هغه سبجیکټ په ولګوئ او بیا به څه ولګوئ؟ بیا به پسې ولګوئ بی، او په دې بی پسې به بیا تاسو ولګوئ د ورب تھرډ فارم. دا به د دې سټرکچر وي. اول به څه وکړئ؟ اول به ولګوئ لیټ، بیا به پسې ولګوئ د دې اکټیو وایس هغه دغه چې دی آبجیکټ چې دی، نو هغه به چېرته راشي؟ د پیسیو وایس سبجیکټ له به راشي، نو د پیسیو وایس هغه سبجیکټ، بیا به پسې ولګوئ بی، او بیا پسې ولګوئ د ورب تھرډ فارم. د دې لیټ او د بی په منځ کې به سبجیکټ ولګوئ د پیسیو وایس، او بیا په دې بی پسې به څه ولګوئ؟ د ورب تھرډ فارم چې دی هغه به ولګوئ. دا به د دې سټرکچر وي. په دې باندې کو چېرې تاسو کنفیوز یې که نه، نو تاسو یو کار وکړئ، دې ځای ته راشئ، په دې باندې به تاسو اوس بلکل پوه شئ. ټیک ده، دلته کې دې سینټنس ته تاسو وګورئ. په دې سینټنس کې څه دی؟ اوپن د ډور. اول خو تاسو وګورئ اوپن چې دی دا دی ورب، ټیک شو، دا دی ورب، او دا چې دی دا دی آبجیکټ. او کو چېرې تاسو دې سینټنس ته وګورئ، نو په دې سینټنس کې حکم شوی دی، څه دی؟ اډر پکې شوی دی، ORDER، اډر.
دې سنټنس کې به تاسو څه کوئ تاسو چې کله د دې پیسیو جوړوئ نو اول به څه ولګوئ لیټ په ولګوئ نو ما دلته کې اول څه ولګوم لیټ بیا د دې نه بعد څه خبره ده چې تاسو به د دې پیسیو وایس هغه سبجیکټ ولګوئ نو د دې اکټیو وایس چې کوم object دی دا به راشي چېرته د پیسیو وایس د دې سبجیکټ ځای له نو د ډور دلته کې راغی لیټ د ډور او بیا د دې نه بعد بسې پسې بیا پسې ولګوئ بي نو دلته کې پسې ولګېد بي او بیا پسې تاسو ولګوئ د ورب تھرډ فارم نو د اوپن چې دی د دې تھرډ فارم څه شی دی هغه دی اوپنډ نو دا د ورب ولګېد تھرډ فارم کلیر شو لکه open the door دا دی active voice نو سو let the door be opened دا دی شو passive voice دغه شانتي shut the door let the door be shut use mobile phone let mobile phone be used clean the room let the room be cleaned polish the shoes let the shoes be polished write English let English be written دغه شانتي ډیر شي سنټنسز چې دي هغه بس تاسو په خوا باندې اوس جوړی کې ټیک ده په بوک کې ما سنټنسز چې دي هغه ډیر شي ورکړي دي اوس دی خو هغه کې دی دا خو چې دی په دې کې اډر شوی دی ټیک ده اوس یو سنټنس دی او په هغې کې فاربیډنس شوی دی منع کړی شوی ده نو د هغې طریقه چې ده هغه دایي چې په اکټیو وایس کې یعنی امپریټیو سنټنسز چې کله مونږه اکټیو وایس وایو نو په هغې کې مونږه په سټارټ کې ډونټ استعمالو څه لکه استعمالو ډونټ استعمالو دلته کې ما وګورئ یو سنټنس لیکلی هم دی ډونټ اوپن د ډور دغه شان دلته کې ما هم څه لیکل دی ډونټ اوپن د ډور یا ډونټ یوز موبایل فون ډونټ ټاک ان د کلاس ډونټ میک ا نایز دې ته تاسو وګورئ یا ډونټ ټرن آن د لایټس یا ډونټ ټرن آف د لایټس نو تاسو کو چیرې وګورئ په دې سنټنسز کې په سټارټ کې ډونټ لګېدلی دی نو مطلب دا دی چې د دې یوې خبرې نه منع کړی شوې ده اوس چې کله تاسو ته په یو سنټنس کې فاربیډنس شوی دی او د هغې تاسو پیسیو جوړوئ نو د هغې طریقه به سي د هغې طریقه به دی اول به څه ولګوئ لیټ په اول ولګوئ بیا به د دغې پیسیو وایس هغه سبجیکټ ولګوئ او بیا به پسې ولګوئ ناټ په پسې بیا ولګوئ او په دې ناټ پسې به بیا بي ولګوئ او بیا پسې د ورب تھرډ فارم ولګوئ د دې طریقه به دی ټیک شو د سنټنس هغه کې تاسو په اوس صحیح پوه شئ دلته کې څه دی ډونټ اوپن د ډور په دې سنټنس کې فاربیډنس شوی دی منع کړی شوی ده نو چې د دې پیسیو جوړوئ اول به څه وکړئ اول به ولګوئ لیټ بیا به څه ولګوئ د دې اکټیو وایس دا object چې دی دا به راولئ د سبجیکټ ځای له نو دا دی شو سبجیکټ لیټ د ډور او دلته کې چونکې ډونټ دی مطلب نیګیټیو سنټنس دی منع کړی شوی ده نو بیا به دلته کې دې په ځای ولګوئ ناټ او دلته کې به په دې پسې بیا ولګوئ بي او بیا پسې ولګوئ د ورب تھرډ فارم نو څه به شي لیټ د ډور ناٹ بي اوپنډ اکټیو وایس یې دی ډونټ اوپن د ډور د دې پیسیو وایس چې دی هغه به شي لیټ د ډور ناٹ بي اوپنډ دغه شانتي ډونټ یوز موبایل فون لیټ موبایل فون ناٹ بي یوزډ دغه شانتي ډونټ سپیک پښتو let Pashto not be spoken. Ha, very good. Don't take tea. Let tea not be taken. Don't smoke cigarette. Let cigarettes not be smoken. Poshwela ka pade bandi? Very good. How is this okay? Chikala pa yo sentence ke stasuna request kadi shivi. Tikshwala ka matlab darkhast darta kadi shivi, request darta kadi shivi. نو د هغې کې په لاس کې راغلی سی لکه پلیز په هغې کې راغلی لکه مطلب اوپن د ډور پلیز نو په دې کې تا ته اډر نه دی کړی شوی تا ته څه کړی شوی دی لکه ریکویسټ درته کړی شوی دی نو چې کله تا ته په یو سنټنس کې ریکویسټ کړی شوی نو هغه بیا په دې دوو طریقو باندې تاسو پیسیو ته اړولی شي اول طریقه خو بالکل اخکه یوه سیم ده د یوه طریقه ده ټیک ده لکه دا طریقه ده خو صرف په لاس کې هغې کې پلیز دی چې ته دلته کې په سیم په لاس کې پلیز ولګوه یو خو دا طریقه ده او بل چې دا هغه دا ده چې یو آر ریکویسټډ او بیا پسې د هغې نه بعد اخکا امپیریټیو سنټنس لګول دي ټیک شو دې سنټنسز ته غوږ کېدی لکه دلته کې لیکلی شوي دي
اوپن د ډور پلیز. نو دا پلیز لفظ چې دی دا تېنه د لږ ټیم دپاره څه کې دا تېنه را دې خوا کې او په دې باندې هغه فارمیوله چې دی هغه پې اپلای کې. اول څه ولګوئ؟ اول ولګوئ لیټ تاسو ولګو. بیا داسې وکړئ چې د دې سینټنس هغه د اکټیو وایس دا آبجیکټ چې دی دا راولئ د دې سبجیکټ ځای له. نو لیټ د ډور او بیا پسې څه ولګوئ؟ بی او بیا ولګوئ د ورب تھرډ فارم. اوپن تھرډ فارم څه شی دی؟ اوپنډ. او دا پلیز چې دی هغه په دې پسې په لاست کې ولګوئ. نو څه به شي؟ let the door be opened please. دا سینټنس دې سینټنس ته وګورئ. دا یو سینټنس او دا یو سینټنس دا بالکل در دې ځای پورې څه دي دا یو شانتي دي خو په دې یو کې پلیز راغلی دی نو په دې وجه دلته کې مونږ پلیز ولګاو او په دې کې پلیز نه دی راغلی نو مونږ هغه پلیز دلته کې هم نه دی لګولی. تاسو وګورئ دلته کې پلیز نشته نو دلته کې هم مونږ په پیسې وایس کې پلیز نه دی لګولی. یو خو دا طریقه چې تاسو یې په دې طریقه باندې لیکلی شي. دویمه طریقې دا ده چې تاسو لیکئ یو آر ریکویسټډ. دا پلیز چې دی دا تاسو ته راواړو یو آر ریکویسټډ ته راواړوئ او د دې نه بعد پسې ټو اوپن د ډور او ټو پسې ولګوئ او دغه روغ سینټنس چې دی هغه پسې ډایرکټ ولګوئ. بس خبره ختم. ټیک شو؟ کو تاسو ته په ایگزامینیشن کې چیرې راغلی وو چې اوپن د ډور پلیز د دې پیسې وایس څه دی نو تاسو د دې سیم لیکلی شئ چې لیټ د ډور بی اوپنډ پلیز او داسې هم تاسو لیکلی شئ چې یو آر ریکویسټډ ټو اوپن د ډور. بل یو سینټنس دا چې صحیح پې پوه شئ. ټیک ده؟ زه وایم چې پالش د شوز پلیز. نو سو let the shoes be polished please یا you are requested to polish the shoes. یا دغه شانته wash your clothes please. نو سو let your clothes be washed please یا you are requested to wash your clothes. دغه شانته. I hope چې اوس به تاسو د imperative sentences په passive voice باندې پوه شوي یې چې د imperative sentences با passive voice تاسو څنګه لیکئ. ټیک شو؟ تاسو ته ما په بک کې چې دی هغه ایکسرسایزز درکړل دي هغه به هم وګورئ او د دې نه علاوه زه اوس تاسو ته په دې پسې ډایرکټ لیکم چې د موډل وربز یا د موډل وربز د هغې passive voice به تاسو څنګه جوړوئ. یعنی یو په یو سینټنس کې موډل ورب راغلی دی او د هغې مونږ passive voice جوړو نو د هغې به passive voice څنګه جوړو. ټیک شو؟ ډایرکټ درته په دې پسې لیکم. تاسو دا ایکسرسایز وګورئ او زه دا بورډ چې دی رب کوم او نور درته پې لیکم. ټیک شو؟